د خوست اوسیدونکي لیواله دی چې په راتلونکي ولسمشرزو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او وايي هیوادوال مسؤلیت لري چې په دغه ملي پروسه کې برخه واخلي او داسې یو کس انتخاب کړي چې وکولی شي افغان ملت له روان بحراني حالت راوباسي. دوی په ټاکنو کې لویه ستونزه امنیتي ګواښ او ټاکنو کمیسیون کې فساد یادوي او غوښتنه کوي چې د ټاکنو په ورځ د ټول ځواکونو په امنیتي برخه کې پوره چمتووالی ونیسي. چې دوه کمیسیونونه دي، د شکایتو کمیسیون دی، د انتخاباتو کمیسیون دی، په دې کې به ونه شي، مګر په ولس کې به درغلي نه وي، دا دوه به حتما د درغلۍ نه خالي نه وي. نو خلک ډېر خوشبینه دي چې په انتخاباتو کې په ټول خوست کې ګډون وکړي. دا چې پخوا امنیتي ستونزې وي یا نوره یو لړ ستونزې وي، د عامه پوهاوي په برنامو کې ستونزې وي. ټاکنو کې خو بیخي ټول خوست میاشتې په پراخ ډول ګډون کوي، لیکن لږې څه ستونزې امنیتي دي. بعد امنیتي ستونزې خلکو ته دا ډاډ ورکړل شي. مخکې انتخابات ته کمې ورځې پاتې دي، خو یو څو ستونزې وې په خوست کې چې هغه دغه سټیکرو مسله وه چې تقریبا پراخ هغه یې نه لرلو، باید دغې منبرو لارو تبلیغات شوي وه. خوست کې د ټاکنو کمیسیون رئیس امیر حمزه وایي په دغه ولایت کې اوس له شپږ اتیا مرکزونه او شاوخوا 815 محلونه موجود دي چې له جملې 14 مراکز د امنیتي ګواښ لاندې دي، خو ټاکنه به پکې ضرور کیږي. اوس کې موږ د ریاست جمهوریت د ټاکنو لپاره 180 مراکز لرو، 815 محلات لري. دې کې تقریبا موږ سره 140 مراکز چې هغه نورمال حالت کې دي او 6 متوسط او 14 تهدید لاندې. تهدید نه دی چې خدای نخواسته موږ وایو چې مرکز موږ نه بند دی. هلته به البته ستونزې کوي، هغه دپاره پرسونل د امنیتي ارګانو لږ زیات دی. امنیه قومندان سید احمد بابازای خوست میشتو ته ډاډ ورکوي چې د ټولو ارګانونو سره په ګډه دغه ملي پروسې ته سر له اوسه تیاری روان کړی او د هر ډول امنیتي پیښې مخه به ونیسي. دا چې انتخابات یو ملي پروسه ده، موږ په تمامه معنا کاملا احضارات لرو، آمادګي لرو. دا ملي پروسه ده، زموږ وظیفه ده په مکمله بېطرفۍ باندې موږ دې ته مکمل آمادګي لرو. تماما مواد، اساس او غیر اساس مواد کمیسیون د انتخاباتو ته رارسېدلي دي، په دیپانو کې ځای په ځای شوي دي، تامین د امنیت معتاد کړی دی، پوستې معتاد شولي دي. د میزان په شپږمه نیټه به په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي چې د 50 جمع یو رای په خپلولو سره به له 18 نمایندانو یو کس ته افغان ولسمشر په توګه وټاکل شي. شیرین درمان، ملمه راډیو، خوست.